د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره هڅه روانه ده ترڅو هیوادوالو ته په مختلفو عرصو کې اړین خدمتونه وړاندې شي. همدې موخې ته په کتو د افغانستان اسلامي امارت د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز اړینه وبلله ترڅو د ازموینو ملي ادارې فعالیتونو ته کتنه وکړي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز په دې راپور کې د ازموینو ملي ادارې له مسؤلینو او د هغه ادارو له مسؤلینو سره لنږدې لیدلي چې نوموړي اداره ورسره مستقیمې کاري اړیکې لري. د هغوی د فعالیتونو په اړه مو مرکې تر سره کړي چې له تاسو سره د دې راپور په ترڅ کې شریکوو. د ازموینو ملي اداره چې اوس مهال په هیواد کې د غوره خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې یو له مهمو ادارو څخه ګڼل کیږي، اغیزې د ځوانانو د استعداد پیژندنې په برخه کې د ستایلو وړ دي. دغه اداره په تعلیمي، تحصیلي، اداري او اکاډمیکو برخو کې داسې شفاف خدمتونه وړاندې کړي دي چې له امله یې نظام، ولس او د ولس بچیان د دې ادارې په کړنو باوري شوي او د امید یوه مرجع ګرځېدلې ده. افغانستان د نړیوالې ټولنې یو مؤثره برخه ده او نن سبا په هر هیواد کې د ازموینې دپاره یو مستقله اداره وي او د هغې دو هدف وي. یو هدف دا وي چې هغه ملک څنګه ترقي وکړي او ملک هله ترقي کولی شي چې مستعد ځوانان مناسبو ځایونو ته وروپېژندل شي. تر څو چې مستعد ځوانان مناسبو ځایونو ته ورونه پېژندل شي نو یو ملک ترقي نشي کولی. د ملک په ترقۍ کې دغسې مستقله اداره ډېره مؤثره وي. دویم د هر هیواد دا کوشش وي چې د یو حاکم نظام او د ولس ترمنځ یو د اعتماد فضا وي. په علمي دنیا کې د هیواد وګړي د خپلو اولادونو سره کوشش کوي او د دې هدف دپاره کوشش کوي چې دا زما بچی به سبا د خدمت یو مصدر وګرځي. په دغه زده کړه باندې به یو نتیجه مرتب شي. د دغه هر وګړي هغه ارمان هله پوره کېږي چې ازموینې د ملک شفاف وي او د قبول وړ وي هیوادوالو ته. نو چې کله هم دغسې خدمات عرضه شي چې هغه هیوادوالو ته د قبول وړ وي نو په حقیقت کې د حاکم نظام او د ولس ترمنځ اعتماد مضبوط دی. نو دا په حقیقت کې د یو حاکم نظام او د ولس ترمنځ د اعتماد د پول کردار لري. که چېرته دغه ازموینې شفافې وي او دغه اداره مستقله وي او په خپل کار کې کامیابه وي نو د نظام او د ولس ترمنځ اعتماد برحم. د ازموینو ملي ادارې د رامنځته کېدو له وخته تر 1965 کال پورې د ازموینو کمیټې په نامه د کابل پوهنتون په چوکاټ کې فعالیتونه پر مخ وړل او له 1965 کال وروسته د ازموینو کمیټې امریت تر نامه لاندې د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې شامله شوه. په 1980 کال چې په کانکور ازموینه کې د ګډونوالو شمیر کال په کال په زیاتېدو و یا د ادارې د کانکور ازموینو ریاست ته ارتقا وکړه او د لوړو زده کړو وزارت تر چتر لاندې یې خپلې چارې مخ ته وړلې. د 1400 کال زمري میاشتې په 24مه نیټه په هیواد کې د افغانستان اسلامي امارت د بریا او واکمنېدو وروسته د ازموینو ملي اداره یو له هغې ادارو څخه وه چې له پخوا راهیسې د اسلامي امارت د مشرانو پاملرنه ځان ته رااړولې وه چې پر همدې بنسټ دغه اداره د افغانستان اسلامي امارت د معاشاتو د تنظیم او تشکیلاتو کمیسیون د 1400 کال 9مې میاشتې 23مې نیټې د 6مې شمېرې مصوبې پر بنسټ د پخوا په څېر خپلواکه پاتې شوه او خپلو فعالیتونو ته یې دوام ورکړ. د اسلامي امارت د مشرتابه نه پیشنهاد وکړو، غوښتنه مې وکړه چې د خلکو د سهولت په خاطر د زونونو کې نمایندګیانې منظور شي. الحمدلله سږ کال کې زموږ په تشکیل کې نمایندګیانې فعالې شوې. دا اوس هیوادوالو ته سهولت دی او په هر زون کې سهولت دی. همغه زون کې ځوانان مراجعه کړه چې ازموینه وي په همغه زون کې اخیستی شي عمل ته مراجعه کړه. د ازموینو ملي ادارې د ازموینو تخنیکي سیستم یو افلاین سیستم دی چې د دې سیستم په واسطه لومړی د ازموینو د نوملیکنې فورمې جوړیږي او بیا اړونده مرجع ته لیږل کیږي. له هغې څخه وروسته سیستم ته رسول کیږي او هر کس ته جلا جلا آی ډي جوړیږي چې د آی ډي په اساس ورته د شمولیت کارت، ځوابپاڼه، حاضري او پوښتنپاڼه جوړیږي. دا ټول کارونه د سیستم لخوا ترسره کیږي. کله چې د ازموینې نیټه اعلان شي له ازموینې څخه وړاندې قرنطین نیول کیږي او د قرنطین په ساحه کې د هر کس لپاره د هغه د آی ډي په اساس کتابچه جوړیږي. د ازموینو ملي اداره کولای شي په یو ځل تر 1500 ضرورتونو ته ازموینه تنظیم کړي او امتحان یې واخیستل شي. اصول کمیته امتحانات جمعی اداره ملی امتحانات همین رقم است که هر کسی که از دروازه عمومی داخل میشه از اونجا به بعد هیچ نوع وسایل الکترونیکی به شمول موبایل، فلش، فرضاً کامره، حتی ساعتایی که فرضاً هوشمند می باشه، یعنی هیچ نوع از این وسایل ما اجازه ورودش را اینجا نداریم. در اینجا ما هر کدام محکمیم در دروازه تلاشی میشیم و همه چیزای ما گرفته میشه بجز از یک پرانتونبان عادی و داخل میم و زمانی که پس دوباره برایم باز هم تلاشی میشیم. بعد از تلاشی باز ما حق داریم که ابو وسایل مربوطه خود
از اونجا پس دوباره تسلیم شیم. د یاد سیستم په ذریعه د پوښتنو هر کتابچه د آی ډي په اساس جوړیږي او د هر ډول طلب لپاره بیله کتابچه چې د پوښتنو او ځوابونو ځایونه یې تغییر وي د سیستم لخوا تنظیمیږي. الحمدلله امتحاني صحنه بالکل شفاف وه. موږ د امتحاناتو د ملي ادارې د سفارت رئیس صاحب شیخ صاحب نه موږ ډېر خوشحاله یو، مطمئن یو د دې هڅو نه. واقعیت ته چې دی د علماو د اسنادو په ارزیابۍ کې علماو د سویې اوچتولو کې ډېر حریص دی. الله رب العزت عزت اجرونه ورکړي. میخواهم تشکری خود را از نظام امارت اسلامی افغانستان و همچنان مسئولین کمیته ملی امتحانات ابراز تشکری نمایم که نظام امارت اسلامی افغانستان بعد از اینکه روی کار شدن واقعا خدمات زیادی را نسبت به علما انجام دادن، از جمله تثبیت سویه علمای کرام است که اسناد دست داشته علمای کرام که عبارت از سند دوره حدیث و سند تخصص افتاء و قضا هست، ایره مورد ارزیابی قرار دادن و سویه علمای کرام تثبیت شد تا سند معادل لیسانس و ماستری به دست بیارن. همدارنګه د مالیې، عامه روغتیا او هوایي پوهنتون منصوبینو د ازموینو ملي ادارې د فعالیتونو په اهمیت خبرې وکړې او زیاته یې کړه. د ازموینو ملي اداره د اسلامي امارت په سطح د ډلهییزو امتحانونو اخیستلو دپاره یوازینۍ اداره ده او په دا تیرو درو کالو کې د ادارې په واقعي توګه خپل شفافیت ساتلی او په خلکو یې پیژندلی دي. په همدې اساس مالیې وزارت د دې دپاره چې دغه د امتحاناتو پروسه یې نوره هم شفافه سي، کار و اهل کار ته وسپاري او اداره مو نوره هم تخنیکي او مسلکي سي، د امتحاناتو ملي ادارې سره یو تفاهم نامه امضا کړه چې د ډلهییزو امتحاناتو ترڅنګ به ځینې څو محدودو بستونو امتحانات به هم ملي اداره راته اخلي، هغه که د انټیې د برخې او که زموږ رسمي برخې امتحانونه وي. نو تر اوسه پورې چې تقریبا شاوخوا 80 یا 86 امتحانونه اخیستل سوي دي او په نتیجه کې مسلکي کادري کسان مالیې وزارت ته معرفي سوي دي. موږ د پروسې د شفافیت څخه ډېر زیات خوشحاله یو. بې شک نه لرې خبره ده چې د ازموینو ملي اداره د افغانستان په سطح باندې بلکې نه د ګاونډیانو هیوادونو په سطح باندې یو غښتلې اداره ده او خدای دې وکړي چې دا نور هم سره د وخت سره نور هم غښتلي شي. د دې شفافیت زه خدای وایم چې موږ سره ټول دې څو کالو کې هغه کوم چې تجربه ورسره لرو، زموږ انټرنس امتحان چې ورته وایي د تخصص د شمولیت امتحان چې په هغې کې 15,000 یا 6,000 کسان شمولیت کوي او بیا تخصص ته 500 یا 600 کسان جذبوو. دې پروسه کې د هیچ چا سفارش نه چلیږي، اگر که وزیر صاحب وي که د وزیر صاحب نه بره څوک وي او هر چا ته خپل حق رسیږي، حقدار ته حق رسیږي. نو همدا په دې باندې دلالت کوي چې موږ ته وړ کسان راځي، با استعداده کسان راځي د دې د لارې نه. د ازموینو ملي اداره د هیواد د یو منظمو ادارو څخه ده. په دې اداره کې مسلکي کدرونه کار کوي او الحمدلله موږ د دوی له کارو څخه ډېر راضي یو. د دې ادارې کار ډېر منظم او ډېر شفاف دی چې دلته په هوایي پوهنتون کې موږ په خپله د دوی عملي کارونه ولیدل. د دوی یو مسلکي ټیم دلته راغلی و، د هوایي پوهنتون د محصلینو څخه امتحانونه واخیستل په یو ډېره شفافه طریقه چې په هغه کې د هیڅ چا هم اشتباه پاته نه سوه، هیڅوک هم په هغه کې شکمن نه و او هر چا ته خپل حق ورسېدی، هیڅ چا هم پر دې باندې اعتراض نه درلودی او ډېر مراحل لري هغه دوی په خپل منځ کې. هغه مراحل چې یو څوک طی کوي په هغه کې بیخي هیڅ د فساد یو شبهه هم نه پاتېږي. واقعا په دې موږ ویاړو چې په افغانستان کې داسې اداره لرو چې دا واسطه بازي او دا ښه بد له منځه وړي او د ځوانانو ته داسې یو فکر وربخښي چې هغوی وکولی شي چې یو پوزیشن نه هر شي ته دوی امتحان ورکوي، الله پاک په خپل استعداد او په خپل وړتیا مخې ته راولي. خو الحمدلله د تعلیمي او تحصیلي ډګر او همدارنګه د مختلفو وزارتونو د مختلفو ادارو ازموینې اخیستې دي او په مجموع کې موږ 8,150 کسانو نه ازموینه اخیستې او بیا چې موږ مختلفو ادارو ته معرفي کړي دي، مختلفو پوهنتونونو ته معرفي کړي دي، 15,8,116 کسان موږ کامیاب معرفي کړي دي
او کوشش دا روان دی چې دغه سلسله نور هم قوي شي. د ازموینو ملي ادارې د زماني جدول سره سم چې د ازموینو د پیل په اړه د پوهنې وزارت سره په تفاهم تنظیمېږي، د ازموینو د شمولیت کارتونه له ازموینو څو ورځې مخکې ټولو ولایتونو ته استول کیږي او په ښوونځیو کې د 12مو ټولګیو شاګردانو ته چې د ازموینو لپاره د نوملیکنې فورمونه ډک کړي د کوډ جدولونو سره یو ځای ویشل کیږي. د شمولیت کارتونه له ویشلو څو ورځې وروسته ټول داوطلبان د ازموینو ملي ادارې مسؤلینو لخوا د بایومتریک معلوماتو د ثبت لپاره راغوښتل کیږي او یاده پروسه په ټولو تطبیقیږي. د بایومتریک معلوماتو د ثبت پر مهال داوطلبان باید لاندې ټکي په نظر کې ونیسي. اصلي تذکره له ځان سره ولري. د بایومتریک پر وخت د لاسونو ګوتې باید پاکې وي څو سیستم وکولای شي په اسانۍ سره یې ثبت کړي. په بایومتریک سیستم کې د داوطلب شهرت، فراغت کال، ښوونځي نوم، جنس، عکس او د ګوتو نښانونه ثبتیږي. د ازموینو نیټه او شمولیت کارتونو د ویش ورځ د ازموینو ملي ادارې، ټولنیزو پاڼو، ملي راډیو تلویزیون او د مرکز او ولایتونو محلي رسنیو له لارې اعلانیږي. د ازموینو له پیل تر مخه د پوښتنپاڼو، ځوابپاڼو او نورو مهمو موادو صندوقونه د ټاکل شوي ممتحن پلاوي او امنیتي مسؤلینو تر کلک نظارت لاندې د ازموینو حوزو ته په خوندي ډول لیږدول کیږي. د پوښتنو له حل کولو د مخه داوطلب باید د پوښتنو کتابچې او ځوابپاڼې، آی ډي نمبرونه د شمولیت کارت له آی ډي نمبر سره وګوري او ځان ډاډه کړي چې 3 وړه نمبر سره ورته دي. که چیرې یو آی ډي نمبر هم توپیر ورلري، موضوع باید له اړوند ممتحن استاد سره شریک شي. داوطلبان د حاضرۍ له مخې د ازموینو په صحنه کې تنظیم او ځوابپاڼې ورته ویشل کیږي. د استادانو لخوا د داوطلبانو د لا پوهاوي لپاره د ازموینو طریقه، د ازموینو وخت، په ځوابپاڼو کې د ځوابونو رسولو او نورو برخو په اړه معلومات ورکول کیږي. کله چې ازموینه پیل کیږي، ګډونوالو ته د پوښتنو د حل لپاره 240 دقیقې وخت ورکول کیږي او د هرې برخې لپاره جلا وختونه ټاکل کیږي. ټول داوطلبان د ازموینو په جریان کې د بایومتریک معلوماتو د ثبت کارکونکو لخوا چک کیږي. که چیرې د بایومتریک سیستم له لارې داس شخص وپیژندل شي چې د بل چا پر ځای ازموینه کې ګډون کړی، ممتحن پلاوي ته تر ورپیژندلو وروسته امنیتي مسؤلینو ته سپارل کیږي او اصلي داوطلب د ازموینو ملي ادارې د درغلۍ له لایحې سره سم په ازموینه کې د ګډون چانس له لاسه ورکوي. د بایومتریک معلوماتو ثبت پروسه چې د اوسني عصر موثره ټکنالوژي ده او موخه یې په پروسه کې روڼتیا رامنځته کول دي، د ازموینو ملي ادارې له لوري په ټولو ازموینو کې په بریالیتوب سره تطبیقیږي. د ازموینو ملي اداره د هرې ازموینې څخه تر مخه د ټولو ګډونوالو بایومتریک معلومات ثبتوي. د بایومتریک معلوماتو د ثبت پروسه د ازموینې په شفافیت کې خورا مرسته کړې او هیڅوک نشي کولای چې د بل چا پر ځای ازموینه کې ګډون وکړي. په داسې حال کې چې پخوا به ډیری کسانو د بیلابیلو حوزو ازموینو کې د نورو پر ځای شمولیت کوه او د ازموینې روڼتیا ته یې زیان رسوه. د ازموینو په صحنه کې د بایومتریک معلوماتو د چک پر مهال داوطلبان باید اصلي تذکره له ځان سره ولري. د ازموینې په پای کې ممتحن استاد داوطلبانو ته د څانګو د ټاکنې او د کوډ د رسولو په اړه معلومات ورکوي. داوطلب د کوډ جدول څخه د خپل خوښې کوډونه په ځوابپاڼو کې په دقیق ډول رسوي او وروسته د پوښتنو کتابچه، د ځوابونو پاڼه او د ازموینې شمولیت کارت ممتحن استاد ته سپاري او د ازموینې له صحنې څخه وځي. وروسته له دې چې ازموینه په بشپړ ډول پای ته ورسیږي، د ازموینې ټول مواد لکه پوښتنو کتابچې، د ځوابونو پاڼې، شمولیت کارتونه او نور مهم اسناد د حاضرۍ له مخې د ازموینې ملي ادارې کنټرولرانو، پوهنتون او پوهنځیو مسؤلینو په حضور کې په صندوقونو کې مهرلا کیږي او په خورا خوندي ډول د ازموینې ملي ادارې ته لیږدول کیږي. د OMR ماشین په واسطه د ځوابپاڼو د سکن پړاو دلته د ځوابونو ټولو فورمې د فزیکي چک څخه وروسته د OMR یا د ځوابپاڼو د لوستونکي ماشین په واسطه سکن کیږي. دغه ماشین ټول ځوابپاڼې له هارد شکل څخه په سافت اړوي او سرور ته لیږدوي چیرته چې د پوښتنو بانک موجود دی. د سکورینګ په پړاو کې د ځوابپاڼو تورې شوې خانې د پوښتنو له اصلي ځوابونو سره په اتومات ډول کتل کیږي. سمو ځوابونو ته نمرې ورکول کیږي او داوطلبان د خپل انتخابونو له مخې د اړوند پوهنتونونو تحصیلي څانګو ته ورپیژندل کیږي. د سکورینګ پړاو نه وروسته د ازموینو پایلې بشپړېږي او د مطبوعاتي کنفرانس له لارې د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو مسؤلینو، د مدني ټولنو غړو او بیلابیلو ادارو استازو په حضور کې د حکومت د اطلاعات او رسنیو په مرکز کې اعلانېږي. موږ کوشش کوو لکه څنګه چې هر هیواد مکلفیت لري، هر نظام مکلفیت لري، هر اداره مکلفیت لري د نظام چې د خپل کار کې سهولتونه رامخې تک په غزاړه حالت باندې ونه درېږي. یو کال وروسته باید نور سهولتونه مخې ته راغلي. موږ د خارجي بعضې هیوادونو سره هم اړیکې کړي دي او که نه سفر هم کړي دي په دې هدف باندې چې موږ څنګه دا سیستم نور هم کوي او معیاري تر څو زموږ دغه سیستم د سیمې او د نړۍ په کچه باندې معیاري وي. همدارنګه په داخل کې موږ د مخابرات وزارت سره هم مزل کړی، هغوی موږ دپاره یو سیستم تیار کړی دی. اوس هغه سیستم لګیا دی، تطبیقیږي، په هغې باندې کار روان دی. زموږ په دغه سابقه سیستم کې یو مشکل شته چې هغې کې چارجوابه پوښتنې دي خو تشریحي پوښتنو
ترتیب پکې نه لرو. کوشش کوو چې د تشریحي پوښتنو دغه سهولت هم مخې ته راولو، ځکه دا په بعضې برخو کې بعضې علومو کې د هغې ضرورت دی، لکه طبي علومو کې د هغې ضرورت دی، شرعي علومو کې د هغې ضرورت دی. نو کوشش دا وکړو چې دغه خپل سیستمونه نور هم معیاري کړو. د ازموینې ملي ادارې تخنیکي آفلاین سیستم په ذریعه چې د پوښتنو کتابچې برابر شوې، دا کتابچې د ازموینې ملي ادارې په داخل مطبعه کې چې یو خوندي ځای دی د ټاکل شوي هیئت تر نظارت او څارنې لاندې چاپیږي. په دې چاپخونه کې د چاپ 7 ماشینونه شتون لري چې هر ماشین په 1 ساعت کې تر 400 پورې کتابچې چاپولی شي. دلته موږ هر ګډونوال ته په خپل کارت ورته جوړ، هر ګډونوال ته په کارت کې موږ دوی ته د ازموینې ځای ورښیو، تاریخ یې ورښیو، معلومات یې ورښیو چې ستا نوم څه دی او ستا رشته څه ده. دا هر څه موږ په کارت کې ورته ښیو او بیا په د هغې کارت په اساس باندې دی د ازموینې ته شاملېږي او دی د ټولو خپلو معلوماتو څخه خبرې کوي او همدارنګه ډیټا د چکنچي څخه اخیستل دی او هغه بیا نورو برخو ته استول. وقتی که دیتا از آمریت تکنیکی خلاص شد، مکمل اونا تقسیمات به اساس پنزه اینا کردن، دوباره میای به آمریت ما. آمریت ما وظیفه‌ش است که ما ورق جوابات، کارت و زیری بر هر داوطلب مشخص ما در ماشینی که موجود است ما چاپ می‌کنیم. بعد از اینکه کتابچه توسط آبجکت تخنیکی جنبل جنریت میشه، بعد از بر ما دیتا داده میشه، ما به اساس دیتا به اساس کتابچه ایره به اساس آیدیش پرند میکنیم. همون قسم که برای شما گفتم آمریت مطبع از چاپخانه‌ش همینجاست و ماشینایی که میبینین این ماشینا ما چاپ کتابچه سوالات داریم و بعضی اسنادایی که مثال راهنمایی برای استادا کار است ما دی کپی میکنیم و چاپ میکنیم که دیدین. و این ماشینا از سیستم بسیار تکنولوژی پیشرفته است که در یک دقیقه 120 ورقه پشت روی چاپ میکنه و خودش هم همزمان دخت میکنه و پاکش میکنه برای متحق. دا چې د هر کس لپاره جلا د پوښتنو کتابچه جوړي، د هر کتابچې پوښتنه له یو بل سره توپیر لري چې د ازموینې پر مهال هیڅ داوطلب نشي کولای چې له یو بل څخه نقل وکړي. د ازموینې څخه وروسته د ازموینې د هر ګډونوال ځوابپاڼه د OMR سیستم په واسطه سکور کیږي او د ازموینې د نتیجې ټولې چارې د همدې سیستم له لارې ترسره کیږي او پایلې موږ ته په لاس راکوي چې هغه بیا د ازموینې ملي ادارې له ویبپاڼې څخه اعلان ته سپارل کیږي. د نوملیکنې فورمونو ته بشپړولو وروسته د ښوونځي د ادارې لخوا د تایید وروسته د ولایت پوهنې ریاست له لوري تصدیق کیږي او د اړونده نماینده په لاس د ازموینې ملي ادارې ته سپارل کیږي. د نوملیکنې فورمه په سیستم کې د ثبت لپاره د معلوماتو د ثبت مدیریت ته ورکول کیږي. په دې څانګه کې هر داوطلب د یو ځانګړي آی ډي نمبر له مخې سیستم ته معرفي کیږي چې وروسته په همدې آی ډي نمبر داوطلب ته د ازموینې د شمولیت کارتونه، ځوابپاڼې او د پوښتنې کتابچې چاپیږي. په دې برخه کې د ځوابونو پاڼې د داوطلبانو له آی ډي او په ځوابونو کې د نصب شوي عکس سره سمې چاپیږي. موږ خو دلته دوه برخې لرو. کله چې موږ ته فورمه راځي دوه رقمه فورمې موږ ته راځي. یو هغه فورمې دي چې عمومي دي د کانکور او یو هغه فورمې دي چې متفرقه دي. عمومي فورمې هغه فورمې دي چې په سکل کې محصل فارغ شوی مکتب تایید کړی، هغه فورمه موږ ګورو، فزیکي چک کوو، د هغې نه وروسته سیستم ته انټر کوو. د انټر څخه وروسته هغه فورمه په هغې شکل ځي. بله فورمه موږ لرو د متفرقه فورمې په نامه باندې. متفرقه فورمه هغه فورمې ته ویل کېږي چې یو کال مخکې هغه محصل فارغ شوی وي او بیا یې اوس موږ امتحان اخلو. نو د هغې امتحان چې اخیستل کېږي د فزیکي چک څخه وروسته یو چک بل ترسره کېږي چې هغه چک یې سیستم کې موږ چک کوو چې دغه محصل کوم پوهنتون ته کامیاب شوی دی او که نه. که چیرې محصل پوهنتون ته کامیاب شوی وي نو د هغې نوم په د منفقیو په لیست کې ګورو. منفقي هغه څه دي چې یو داوطلب یو پوهنتون ته کامیاب کېږي او هلته نه غواړي ثبت نام وکړي. منفقي د پوهنتون د خوا څخه په معمولي شکل سره موږ ته راځي. او که چیرې یو محصل کامیاب شوی وي او هلته ثبت نام کړی وي نو هغه محصل مجبور و مکلف دی چې مخکې د دې څخه د لومړي سمستر د پایل ازموینې ګډون کې باید موږ ته خپله منفقي راوړي. نو په هغه وخت کې دا کولی شي په امتحان کې ګډون وکړي. او که چیرې یو داوطلب نه وي کامیاب شوی نو کولی شي په خپل امتحان کې په عموم شکل سره ګډون وکړي. د ازموینې د شمولیت کارتونه د ازموینې ملي ادارې په مطبعه کې چاپیږي او د لاندې معلوماتو درلودونکي وي: د شاګرد شهرت، آی ډي نمبر، عکس، د ازموینې وخت او ځای، ګرافیک، کود رشته جدول. دغه جدول کې د ټولو لوړو او نیمه لوړو تحصیلي بنسټونو د هرې څانګې لپاره یو ځانګړی کوډ ورکړل شوی او همدارنګه په یاده څانګه کې د داوطلبانو د جذب شمیر ښودل شوی. د دې جدول له مخې د ازموینو ګډونوال کولی شي د خپلې
د خوښې 15 بېلابېل کوډونه په نښه او د ازموینې په ورځ په ځوابپاڼو کې ورسوي. دغه جدول څو ورځې مخکې د ازموینو د شمولیت له کارتونو سره یو ځای داوطلبانو ته ویشل کیږي. د پوښتنو جوړولو په سیستم کې د ثبتولو برخه دا تر ټولو خوندي برخه ده چې د بېلابېلو څانګو استادان د ازموینو لپاره پوښتنې جوړوي او وروسته یې د ازموینو ملي ادارې پوښتنو بانک یا سرور کې ثبتوي. دغه اداره اوس مهال په هیواد کې هر کال د عمومي کانکور ازموینو ترڅنګ نظامي اکاډمیو، د افغانستان طبي شورا، عامه روغتیا او لوړو زده کړو وزارتونو اکمال تخصص، مالیه وزارت مسلکي بستونو، د مرکز او ولایتونو اماراتي پوهنتونونو ماسترۍ او دکتورا برنامو، د علماء کرامو د علمي سویې د تثبیت، پوهنې وزارت اړوند د ښوونکو د ګمارنې، ملکي خدمتونو اړوند 15 او شپږمو بستونو ته د استخدام او بېلابېلو ادارو لپاره ډلهییزې ازموینې اخلي او پایلې یې په شفاف ډول اعلانوي. اسلامي امارت چې راغلی تاسو ګورئ الحمدلله ځوانان ډېر خوشحاله دي او ولس خوشحاله دی. طبعا یو ځوان چې راشي او ازموینه ورکړه خو کور ته لاړ شي والدینو ته دوستانو ته خپل خپلوانو ته د ازموینې هغه حالت وایي که نه مخکې حالت هم د دې د وړاندې تېر شوی دی اوس حالت هم موږ ولس ته عملي قناعت ورکړی تر اوسه پورې نه داسې پیښه راغلې د خودکشۍ پیښه هم نه ده راغلې. هغه ځوانان چې د مایوسۍ نه بهر تلل هغه مایوسي ختمه ده. مظاهرې به کېدې هغه مظاهرې تاسې ګورئ نه دي شوي. داسې په سوشل میډیا کې په ډلهییز شکل باندې تاسې وګورئ داسې خبره مخې ته نه ده راغلې چې زموږ ځوانان پریشان او د ازموینې سره مشکل ولري. وروسته پایلې د ازموینې ملي ادارې په ویبپاڼه کې اپلوډ یا ځای پر ځای کیږي او داوطلبان کولی شي خپلې پایلې د آی ډي نمبر په داخلولو سره ترلاسه کړي. زموږ د دې ادارې 3 ځانګړتیاوې دي. یو دا دی چې په کم وخت کې ازموینه اخلي. په کم وخت که لکونو خلکو ازموینه په یو ورځ کې اخلي. دویمه دا ده چې کله پیلې اعلانېږي نو د لکونو خلکو پیلې په ضرب د یو هفته کې دننه اعلانېږي. او درېیمه دا ده چې هغه پیلې شفافې وي نو یو طرف ته وخت بچت شي د ځوانانو دپاره وخت بچت شي د نظام دپاره وخت بچت شي او طبیعي خبره ده چې یو لوی کار د لکونو خلکو کار په لږ وخت کې وشوي دا د یو ادارې لپاره کامیابي وي. د یادونې وړ ده چې هر کال د کانکور ازموینو څو تنه مخکښان چې تر ټولو لوړې نمرې ترلاسه کوي د ازموینو ملي ادارې، لوړو زده کړو وزارت او حکومت لخوا د مادي او معنوي ډالیو په ورکولو سره ستایل کیږي. وروسته له دې چې د ازموینو پایلې اعلان شي د ازموینو ملي ادارې لخوا هر تحصیلي بنسټ ته د ورپېژندل شویو محصلانو لیستونه ترتیب او د نوملیکنې لپاره اړوند بنسټ ته لیږل کیږي. نوي محصلان باید په لومړیو 20 ورځو کې د نوملیکنې لپاره تحصیلي بنسټ ته مراجعه وکړي او خپل درسونه پیل کړي. که محصلان تر لومړیو 20 ورځو نوملیکنې ته حاضر نشي د تحصیلي بنسټ لخوا منفکیږي. هغه کسان چې بیخي ثبت نام نه یې کړی پوهنتونو کې او مراجعه نه یې کړی په پوهنتونو کې چې منفکي بیا معمول همداسې وروسته له 20 ورځو نه چې دی په سیسټم کې حاضر نشي د هغوی منفکي موږ ته رالیږي. ته بیا موږ سیسټم کې ګورو چې هغه کسان چې برحاله محصل نه یې بیا سیسټم کې راجع کوو. د کانکور ازموینې د وروستي کال ګډونوال عمومي اول نمره او دویم نمره د ازموینو ملي ادارې د فعالیتونو د اهمیت په اړه خبرې وکړې او زیاته یې کړه. ښه ډېر زیات باوري وو لکه څنګه چې کله زه د پروسې ته داخلېدم نو ما خپل استادانو څخه د دې په ادارې په اړه پوښتنه وکړه نو هغو ماته ډاډ راکړ چې ازموینو ملي اداره یو ډېره منظمه اداره ده او ډېره شفافه. ټولو ځوانانو ته مې پیام ده چې د ازموینو ملي اداره یوه ډېره منظمه اداره ده، پروسه یې ډېره شفافه پروسه ده او دا کومې نمرې چې دوی ګوري دا د یو انسان په لاس نه ده بلکې دا یو ماشین په لاس ده. دې کې قطعا د انسان لاسونو څخه لرې پاتې ده او که چېرته تاسې هم غواړئ یو خپل هدف ته ورسېږئ نو تاسې کولی شئ د ازموینې ملي ادارې باندې اعتماد وکړئ، درس ورته ووایئ، انشاءالله خپل هدف ته رسیږئ. از اداره ملی امتحانات تشکر میکنم که واقعا یک امتحان شفافی برگزار میکنه و تمام شرایط مساعد میکنه و پیامم برای نوجوانا و همسن سالا و متعلمین صنف 10 11 12 مکاتبی است که اگر درس بخونین، اگر تلاش کنین، در این شرایطی که هستیم اصلا ناامید نشین. در این شرایط اگر درس بخونین حتما در نمره دلخواهتون میرسین و با مو انتخاب اولی که دارین و مو رشته دلخواهتون کامیاب میشین. هیچ واسطه‌ای وجود نداره، کاملا شفاف است امتحان و اگر تلاش کنین به هدفتون میرسین. بسیار زیاد خوشحال هستم که امروز در جمعی از اعضایی که در اینجا حضور دارن به همراه از اینا پروسه امتحانات شرکت کردیم و دیگه بسیار زیاد تشکری میکنیم از رؤسای
پوهنتون اسلامی افغانستان و همچنان کمیته ملی امتحانات که با بسیار یک هماهنگی خوبتر و بهتری پروسه را اندازی کردند. بسیار در وقت کم، بسیار در زمان مشخص و معینش آمدیم کارت‌های ما را گرفتیم، بایومتریک شدیم. تشکر از اداره ملی امتحانات. ملي دفاع پوهنتون د ازموینو کې یو ګډونوال یم او خوشحاله یم چې نن دلته ګډون کوم او د بایومتریک سیستم د ازموینې سیستم په ډېر ښه سیستم سره ترسره شو. لایق خان موږ دلته امتحان ورکړ، د امتحان پروسه ډېره شفافه او سوالونه هم ډېر منظم سوالونه وو. علما کرام راغلي وو، علما کرامو سوالونه په ډېر منظمه طریقه باندې حل کړل او په خپله باندې د امتحاناتو د ملي ادارې سرپرست رئیس شیخ عبدالباقي صاحب هم راغلی وو، نظارت یې وکړ. موږ له دې د نظارت څخه او د دې د شفاف پروسې څخه زیاته مننه کوو. تاسو ته واضحه ده چې د 4 لسیزو نه زیات زمونږ نجیب ولس په جنګونو کې دا تیر کړ او 2 لوی اشغالونه دلته د الله تعالی په نصرت سره ناکام شو. نو اوس الحمدلله ملک د اشغال نه خلاص دی، ملک آبادول غواړي، ملک د نورو ملکونو سره همسیال ګرځول غواړي، ملک خودکفا ګرځول غواړي. دا څومره کارونه چې کیږي که آبادي د ملک ته، که خودکفایي د ملک ته او که سیالي کول د نورو ملکونو سره، دا په علم سره کی، دا په تحصیل سره. که زمونږ ځوانان علم او تحصیل ته متوجه شي او زمونږ هیوادوال کوشش وکړي چې خپلو بچو ته فرصت ورکړي، نو بیا الحمدلله زمونږ ځوانان همتناک دي، با همته دي، زحمتکشه دي او زیرکه خلک دي. نو امید شته چې په لږ وخت کې به افغانستان آباد هم شي، خودکفا به هم شي او د نورو ملکونو سره به همسیال هم شو. نو زما د ټولو هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی خپلو بچو ته سهولتونه پیدا کړي چې تعلیمي او تحصیلي ډګر کې دوی زده کړې وکړه، د خدمت مصدر وګرځي. اسلامي امارت ورته سهولتونه په هر میدان کې برابر کړي، تعلیمي میدان کې هم او په تحصیلي میدان کې هم. او د طالبانو د ځوانانو نه به دا خواهش دی چې متوجه شي، احساس د مسؤلیت وکړه، راتلونکی د دوی دی او د وطن آبادول، د وطن خودکفا ګرځول، وطن د نورو ملکونو سره همسیال ګرځول، دا د ځوانانو ذمه داري ده او ځوانان به دا خدمت هله کوي چې دوی تعلیمي او تحصیلي ډګر کې خواري وکړي. او موږ دوی ته دا اطمینان ورکوو، ډاډ ورکوو چې موږ به شپې او ورځې ستاسو په خدمت کې یو، داسې خدمت په عرضه کوو چې انشاءالله تاسې مطمئن است. نو ستاسو د اطمینان په خاطر موږ شپې او ورځې کوشش کوو چې نور سهولتونه هم درته برابر کړو. نو دا هم د هیوادوالو نه غوښتنه ده او د ځوانانو نه غوښتنه ده چې تعلیمي او تحصیلي میدان کې دوی کوشش وکړه او د خپل ملک د آبادولو دپاره په خپل ځان کې کفایت پیدا کړه، وړتیا پیدا کړه. اماراتي ادارې همیشه کوښښ کوي ترڅو خپلو ګرانو هیوادوالو ته اړین او مهم خدمتونه پر وخت وړاندې کړي، چې ښه مثال یې د ازموینو ملي ادارې لاسته راوړنې دي چې ځوان کادرونه د شفافې ازموینې په پایله کې د هیواد تحصیلي بنسټونو ته ورپېژني او د دې ترڅنګ د مختلفو دولتي ادارو لپاره وړ کادرونه ورمعرفي کوي ترڅو د هیواد په بیا رغونه او خدماتو کې غوره نقش ولوبوي.